سلامونه دوستانو. دا روجمات منګه روان کړی دی. ماماجي زما یو ماما دی په ګورکټ کې دی. لیلونۍ اډې نه منګه روان شو. زیما جامرې دا زما یو ترور زوی دی. دغسې بیجان زما یو ورور دی. بحر کمال ایډوکیټ سنګین دا را سره هم دی. موږ به ځو ګورکټ ته. دا ډېره لرې علاقه ده زموږ د نیکه بابا د وختو. زما دواړه نیکونه د پلار د طرفه او د مور د طرفه. د پلار د طرفه نیکه زموږ باباجي هغه په کڅ کې پاتې کېده، خدای دې وبخي. او بابا چې و نو هغه په ګورکټ کې پاتې کېده. دواړه اوس د بخانې دي. ماماجي د روجمات اهتمام کړی دی. کلي کې و، په مزو کې و. څوک وایي بحر کمال ایډوکیټ میلمه دی، هغه له روجمات یې کوجو د هغه سره ورشو. څوک وایي ته میلمه یې جو دی زما سره لاړ شي. خو یوه قصه ده. بحر کمال صاحب ته ویډیو هم کې او خبرې به راسره هم کې. یو ملګري راته وایي چې هلکه څنګه چل دی، روژه دې په کلي کې وویسته، وی ښار کې څه مزدوري او څه قصه پیسه نه کې. ما ورته وی کمال صاحب جی مې داسې کار دی چې دا مزدوري موږ وکړې، شکر دی، رزق روزي مو ګټلې ده. د خلکو په ځان وارخطایي راوستې ده. روجا کوجا بوزوله نشته دی. یو قسمه دا پیسې راغونډئ. موږ ویو چې دا پیسې خوړل هم غواړي، یوازې راغونډول خو نه دي که نه. کله کله به یې خورو هم. نو زه دې ټولو ملګرو ته دا هم التجا کومه چې په ځان وارخطایي مه راولئ او دا پیسې د دې څوکیداران مه جوړېږئ. 200 روپۍ مزدوري کوئ، بیا راځئ کلو ته، دلته مور پلار وي، خویندې وروڼه وي او رشتې وي، نو د هغو سره یې په شریکه باندې خورئ. هغه ورځ مې یو ځای کې کاته سنګین ده وی چې میلیونیر هغه سړی دی چې د ده سره 100 روپۍ او دی په یارانو دوستانو رشتو مور پلار باندې 200 روپۍ خرج کړي. نو زه دې خلکو ته دا وایم چې دا کمپیریزن یا دا هر وخت د پیسې دا ازغل دا چکر دی موږ نفسیاتي بیماران هم کړو. ژوند ډېر ښکلی دی. بیا کلیوال ژوند نور هم ښکلی. د ماماجي نن خواوشا 10 یا 12 خوریانو لا خالص روجمات یې کړی دی. په دې کې څه بل غرض نشته دی، څه ایجنډه نشته دی، څه بزنس نشته دی. نو تاسو به سنګین د خپله کومه خبره شریکول غواړئ؟ داسې ده که نه لکه څنګه چې تا ووایي چې په دنیا کې دا خلک چې څومره منډې تړي وایي ستړی کوي، دا صرف او صرف د خپل صحت دپاره، د خپل بچو دپاره، د خپل ځان دپاره کوي. او نو چې ته دومره منډې وایي سهار پاسې او د شپې پورې کار کې او هیڅ قسمه ستا پکې اوټینګ نه، انټرټینمنټ نه، ستا رشتې نه، ستا ګیدرینګ نه، نو د دغه ژوند زما په خیال باندې هیڅ معنی نشته. دا بېمعنې ژوند دی. او په دنیا کې خلک لګیا دي قسمه څوک په څه طریقه پیسې ګټي، څوک یې په څه طریقه ګټي. او په آخر وخت کې موږ وګورو چې دا خلک بیماران شي. دغه پیسې بیا په ځان لګوي خو د هغې هېڅ فایده نه وي. زما په خیال کار خو چونکې ضروري دی، وایي په حرکت کې برکت وي. په ژوند کې د کار نه بغیر هېڅ نه کېږي. او د هغې سره سره د خپل صحت، د خپل انټرټینمنټ، د خپل رشتو، د خپل کلي، د دې څیزونو خیال ډېر لازمي دی. انسان له وخت ورکول ډېر مهم دی. انسان د ټولو نه قیمتي تخلیق دی. بلکل داسې. او نن هم د دغه لړۍ په کړۍ کې موږ راوتي وو. زموږ ډېر ګران ماماجي چې هغه غر چې کوم دی مخامخ د دې لاندې هغه پاتې کېږي او د تېرو 3 ورځو نه هغه مسلسل فون کوي. خو چونکې مصروفیات دومره زیات دي په کلي کې چې هر سړی وایي چې څوک موږ سره روجمات یې راشئ. نو نن موږ هغه ته خپل ټایم راویستی دی. همداسې ده. او بل دا سنګین د ملګرو ته واضح کومه چې دې ځای پورې دی روډ چې کوم دی دا جوړو شوکت یوسفزي کړی و، د هغه هم مننه کوو. جامرې دا را سره ناست دی، هسې نه چې دی ګیله وکړي چې زموږ د پارټۍ ذکر پکې نه کوئ. پاخوا دا روډ روان دی. نو د دې ځای نه به بره موږ بیا په 4 ویل جیپ کې ځو. دې ځای پورې موټر امکان لرو. د سنګین دا خبره کار روزګار به کوو، رزق روزي به ګټو، خو په ځان به وارخطایي نه راولو، ځان نه به نفسیاتي بیماران نه جوړو. ژوند ډېر ښکلی دی. ژوند د قناعت، د صبر، د ښکلا نوم دی. ژوند د رشتو نوم دی. ژوند د ټیکاو د ټهراو نوم دی. ژوند د منډې او د اړده او د حملې نوم نه دی. چا شل کړی نه ده. تاسو یقین وکړئ جي په خپلو محدودو وسایلو کې ځان خوشحاله ساتل د دنیا تر ټولو لوی غنیمت دی. دا خبرې یوازې ما او سنګین دا نه ختمو. سنګین هم وکیل دی، ښه ډېرې خبرې کوي او موږ ته هم موقع نه میلاویږي چې خبرې وکړو. دا ډاکټر قدیر راته رایاد شي، هغه وی زموږ دا ګروپ داسې دی چې د خبرې موقع پیدا کول پکې ډېر لوی زور غواړي. مخکې ځو ځان له به کوشش کوې. جامرې راته څه خبره خو نه کوې که نه، که بډه دې صحیح ووایه. بس فلم یې نشته، خو دا ماماجي ډېره شکریه دا کوو چې دا ټول را یو کړو. یو بل به وینو. همداسې ده. مخکې به ځو. سلطان صاحب را سره هم دی. د ماماجي دغه ښایسته ماحول درته ښیو. ګورکټ بیخي غر دی، غر هلته بل شانې ماحول یې موږ سره راځئ. ښه دوستانو، اوس راورسېدو بانډې چینې نه بره چینار دې ځای ته وایي، که دې ځای څه نوم دی؟ چینار ته، ټانګو چینار ته. چېرته چې هم زه یې ماماګانو کره
دغسې ترونو کره خپل خپلوانو کره دا اسلامي روایت هم دی او د پښتو یو ډېر کلکه نښه هم دا ډېره چې ډالۍ ټپالۍ ځان سره څه نه څه شی راخلئ دا یو مثبت وایب جوړي دغه ځای ته ځان سره هلته ماشومانې کوري بې زنانۍ نو ډېر خوند کوي او دې سره رشته هم پخېږي نو موږ دلته یو ځایي هټۍ ته ودرېدو کاشف یو ځوان دی د هغه هټۍ ته موږ وایي چې ځان سره څه خل پل راولو تر څو چې تحادو تحابو والا روایت هم ژوندي شي او د پښتو روایت هم ژوندي شي زو موږ سره اوسئ دا اوس موږ د چینار په مقام باندې خامار ته وختو په ملکڼ به سره خیږو په پنجدارو څپلو ووهمې خونه ماما جان راته هم را رسېدلی دی اوس به موږ د موټر نه جیب ته شو او سفر لا روان دی موږ سره راځئ ماما جانه بسم الله ملګرو سفر زمونږ روان دی په لاره د ماما جان سره ګپې شپې او په لاره دا یې زاګه باګه خړسري پښتانه ځوانان ولاړ دي پورې تاسو کتی شئ دا پیپ چې راغلی دی دا یو جنریټر دی دلته خلک په خپله باندې یو قسمه دا پاور هاوس دی په خپل مدد د ځان په توګه بجلیانې پیدا کوي باوجود د دې چې زه په دې خبره باندې ستړی شوم چې خیبر پښتونخوا اوبو لاهو کړه زمونږ ډیمونه زمونږ اوبه زمونږ بندونه خو مونږ اوس هم دلته هغه پورې یو وړه غوندې کوټه ده او دلته خپله بجلي پیدا کوو دغه هم ډېره مهمه ده دا پورې تاسو کتی شئ یو ډېر سټیټ آف د آرټ یو شاهکار جومات جوړ شوی دی دا د کس جومات دی دا بره دا ګټان او ګوره وریځ ده دا د کس جومات دی دا روډ داسې دی که نه چې سم ټوپونه وایي تاسو به وایئ چې زه ویډیو ښه نشم کولی خو دا د روډ مسله ده نو زه به دغلته زمونږ نیکه څنګه چې مې درته وي باباجي هغه دغلته پاتې کېږي نو د خپلې نیا به یې سلام به هم کوو ترونو سره به هم میلاویږو که کوري او بیا به ځو د ګورکټ په لور باندې روژه ماتې یخې واورې ای های خدای دې په واورو کې ایثار کا چې د تودې غېږې مې درشي ارمانونه راځئ را سره اوس راورسېدو د کس علاقې ته بیخي هغه د خاورو یوه کوټه ده پخوا چې موږ واړو دا لاسونه به مو چودلي وو دا مخونه موږ به دا لوبې کړي دا ماشومان اوس لوبې کوي بیټ به هم نه بیټه اوس خو ډېر ښه بیټونه راغلي دي او د سیالکوټ مال دی سره به داسې یو ټوټه وه بچیا ته راته یو بال وکړه او د ویکټو په ځای باندې دا ګوره یو دګ دی او یو کاڼی پروت دی بچیا ته یو بال راته وکړه چې پخواني یادونه راتازه کړو یاره ډېر ښه ویری ګوډ تاسو کې ښه بالر څوک دی تیز بال وکړه تیز دې خوا راشه څنګه نه چې دی بال تیز وکړي ودرېږه چې بال کې دې راولي ښه پورې هغه چړ پکې هم راولې او دا سړی پکې هم ځه اوس تیز بال وکړه ویری ګډ بال خوشحاله راته اوسئ ښه لوبې کوئ تکړه به چوړیئ ښه په دې باندې ځان لوالی ښه ښکلې لوبې کوئ دا انعام مې دیوله ځکه ورکو چې دیو دا ټیک ټاک یې میک ټاک یې دا موبایل یې دا سکرین ټایم دا نه کوي فزیکل اکټیویټیز کې ماشومان انکریج کوئ راځئ را سره د لوبو نه پس به اوس ځو دا مخامخ زما د ترونو کور دی نو دغې ته به ځو د نیا به یې سلام به کوو او بیا به ځو ګورکټ ته راخوش ملګرو جنګل مې منګل اخري موږ خپل منزل مقصود ته ورسېدو د لرګو څمڅۍ اوس موږ راورسېدو بیخي دا یو ډېر لرې غر دی تاسو یقین وکړئ زه بیا دا خبره کومه د غرونو خلک خالص وي مخلص وي سپېڅلي وي پاکې جذبې وي دا امجد دی دا زموږ د ترور یو ذمهوار زوی دی ذمهوار جي او ده به پخوا ژړل موږ ته به پته نه لګېدل چې دی ژاړي که خاندي د دې ژړا او خندا یو شان وه همدغه داسې ده که نه رښتیا وایم نو دی سکول کې موږ کلاس پیلو مو که نه ته مخکې وې که زه مخکې وم ښه زه د نه یو کلاس مخکې وم دی هم راغلی دی جامرې ده ماماجي موږ ټول ناست وو موږ په خپله باندې پخلی مخلی هم شروع کړی دی اخري خبره مې د دې ویلاګ دا ده کله خپل د دې ژوند د دې مصروف ترین حالاتونه د ژرندې د پل غوندې چې موږ چورلو منډې ترډې په روحاني توګه هم په اضطراب کې او په جسماني توګه هم کله بیمار شو ځان له وخت راوباسئ چېرته د غره لمن ته ځئ تاسو ولیده موږ هلته په جمع باندې کېناستو ماما جان یو ښکلی ځای جوړ کړی دی د مانځه لپاره مونځ مو هم وکړو بیا مو خبرې اترې مو کړې ماشومان هم راغله ځان له وخت ورکوئ مخکې د دې نه چې بیا وخت تاسو له ځان در نه کړي په هسپتالونو کې پراته یئ په بیډونو باندې پراته یئ په روحاني توګه په جسماني توګه باندې بیمار یئ چېرته د غره لمنې ته ځئ
خپلو رشتو له ځئ. دا د ژوند تر ټولو لوی لمحې دا تاسو آباد ساتي، دا تاسو خوشحاله ساتي. دا دنیا پوره کېږي نه، خو چې څه دې په اخلاصمنه جذبه راغستی شئ په کار ده چې راواخلئ. سنګین ده څه خبره به اضافه کې؟ مننه. زه د ماماجي ډېر زیاته مننه کوم، خوشحاله شوم چې دا موقع ده را جوړه کړه خوراکونه. خو زه چې مونږ هلته کې به هم خورو، بل ځای کې خبر پړی نه شي. دا نننی زمونږ راتله چې دلته کې د دې یو جدا ماته یو روحاني تسکین کم از کم میلاو شو. دا ساده سوده خوراک، دا د جوارو مزیدارې روټۍ پوه شوې، او سره چې دی نو کورني هر څه د دې ځای چې کوم دی ارګینک خوراکونه، او دا ښکلی ماحول، یخ موسم دی بالکل. د دې غرونو باندې تاسو ګورئ یخې یخې واورې پرتې دي. نو ډېره مزه یې وکړه. مننه کوم د ماماجي چې دا ګیدرینګ یې زموږ را جوړ کړو. ټول زموږ چې څومره هم ملګري راغلي د ټولو مننه کوو، او خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ، او د یو بل خیال ساتئ. ډېره مننه. د الله په امان، د الله په امان.